په دې وروستیو کې د ننګرهار هوا ککړه شوې او عام خلک یې اندېښمن کړي دي. د جلال اباد ښار اوسیدونکي وایي ننګرهار په ځانګړي ډول جلال اباد ښار کې هوا ډیره خرابه شوې او له مسؤلو ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې د هوا ککړتیا ګڼې تنفسي ناروغۍ هم پیدا کړي دي. واقعا چې د ننګرهار هوا ډیره ککړه شوې ده، سهار نه تر ماښامه پورې د ګرد و غبار مثال د زاړه ګاډي لکه ډیزل ګاډي، ګیسي ګاډي دا واقع دود جوړوي او بعضې پلاستیکي توکي مثال سوځوي خلک په هټیو کې کورونو کې، نو دا هم د هوا ککړتیا کې ډېر رول لوبوي. او د موږ چې ښاروالۍ او د دې هوا ککړتیا ادارې له خوا نه موږ هیله کوو چې د دې باندې اقدام وکړي چې کوم مثال هټۍ دي، کوم ګاډي دي، د باره کې دوی خپل ګامونه والي تر څو د هوا ککړتیا مخه ونیول شي. د ننګرهار چاپیریال ساتنې ادارې رئیس هم ننګرهار کې د چاپیریال او هوا ککړتیا مني. وایي جلال اباد ښار ډېر وړوکی دی، د انسانانو او موټرو ګڼه ګوڼه پکې زیاته او د غیر معیاري توکو سوځول هغه لاملونه دي چې ننګرهار کې هوا ککړه کړې ده. نوموړی وایي د مخنیوي لپاره یې هره ورځ بېلابېل ټیمونه سیمو ته وځي او د هغو توکو مخنیوی کوي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. نو دې دپاره مونږ حد تر اوسه کوشش کړی دی، ټیمونه وخت په وخت باندې وځي او د دې مونږ مخنیوی کړی دی او ان شاء الله العزیز دې ته ژمن یو چې هر هغه شی چې هوا ککړوي هغې مخه ونیسو، ځکه د هوا ککړتیا چې ده دا د انسانانو دلته چې کوم انسانان ژوند کوي ټولو ته ضرر دی او ټول د دې مصیبت سره مخ کیږي او تکلیف ټولو ته رسیږي. ننګرهار چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین له خلکو غواړي چې د هغو توکو له کارېدو او سوځېدو ډډه وکړي چې انسانانو ته زیان ور اړوي او ستونزې ورته پیدا کوي. دوی وایي که څوک یې له سپارښتنې سرغړونه وکړي د قانوني اجرااتو سره به مخامخ عدلي او قضایي بنسټونو ته به یې ور وپېژني.